السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری خیرګل یوسفزی او په نن درس کې به موږ تاسې په دې باندې انشاءالله چې وتوانیږو چې څنګه کولی شو یو لو ریزولوشن والا عکس یا لوګو دا موږ څنګه کولی شو های ریزولوشن ته هغه کو دا کنورټ کو بالخصوص موږ تاسې سره د امارت اسلامي دا کومې لوګوګانې چې دي دا ډېر هغه دي دا کم سایز تقریبا 15.1 KB فایل ده نو دا موږ داسې تر 15 MB پورې داسې یو کولی شو. نو څنګه کولی شو چې دغه کم لوګو چې موږ تاسو سره ده دا څنګه کولی شو بیرته های ریزولوشن ته واړو او څنګه کولی شو دا بیرته دوباره ترمیم کړو. دا مال ګوګل نه ډاونلوډ کړی ده. نو زه راځم دا څنګه کوم دا راخلم او ډایرکټ په فوټوشاپ کې څنګه کوم اوپن کوم دا وګورئ تاسې دا به تاسو سره څنګه شي دا به انډیکس تاسو سره خلاص شي. دا وګوره دا به نه اوپن کېږي ډېر ټایم ځکه دا PNG ده. رایټ کلیک سره ته کولی شي چې ایکسپورټ ازه ایکسپورټ یې کړي. په ایکسپورټ کولو نه وروسته ته دلته ورته JPG انتخاب کړه. بس همدا سایز همدومره صحیح ده. او څنګه که ایکسپورټ باندې کلیک وکړه ایکسپورټ نه وروسته ته دا کولی شي دا به بیکګراوند په نوم باندې سیو کړې لکه موږ به سیو کړو په څه شي باندې په امارت په نوم باندې به سیو کړو. بس دا به سیو شي. اوس زه غواړم دا کلوز کړم نو او زه راځم چیز ته زه راځم زه به اوس خپل هغه پیدا کړم. دا وګوره زه کله اوپن کړم دا JPG شو هغه چې هغه PNG و. نو زه راځم اوس چې ته فوټوشاپ ته او دا زه ډریګ اینډ ډراپ وګوره دا اوس زموږ بیکګراوند ته واوښت. داسې زه کله داسې زوم ان کړم دا بیخي ډېره خرابه ده. نو اول تر اول به تاسو څنګه چلو کې را به شي ایمیج ته په ایمیج کې ایمیج به تاسو سره په دې ځای کې موجود وي دا ټاپ. نو موږ تاسو وګورئ دا د موږ تاسو چې دا لیر پینل ده. نو زه راځم اول ایمیج ته ایمیج کې څنګه کوم په ایمیج سایز باندې کلیک کوم یا کنټرول الټ او آی. دلته وګورئ دلته څو شیونه موږ تاسو سره ډېر ضروري دی. اول دا چې ریزولوشن موږ سره ضروري ده، بیا هایټ او ویټ او چې دا ریسامپلینګ دا موږ سره ډېر زیات ضروري دی. نو زه اول راځم دلته په ریزولوشن کې څومره لیکم 300 ریزولوشن مې چې 300 لیکه په دا چین چې دا چیک که دا آن نو دا تاسې آن کې چې دا دواړه چیک سره واخلي. زه راځم دا 300 انتخاب ورکوم او دلته څومره ورکوم 3000 پکسل پر انچ باندې او دلته راځم ریسامپلینګ به چې کاني دا به اټومیټیک ته واړو. په زوړ 7.0 ورژنونو کې دا شیونه بیا نشته. بس خالي اوکې باندې کلیک وکړئ چې بیا به کنټرول او صفر باندې به کلیک وکړئ چې بیرته دا تاسو ته فیټ شي. اوس څنګه کوئ اوس تاسې داسې کوئ چې تاسې راځئ په د کوم لیر پینل کې دا کوم تاسو لیر چې د رایټ کلیک سره او کنورټ ټو سمارټ آبجیکټ سمارټ آبجیکټ ته چې واوښته بیا به څنګه چلو کې دا شي فلټر ته بلر او چې ګژن بلر تاسې وګورئ دلته وګوره دا به څنګه کې تاسې بل دا د صفر نه شروع کړي او کرار به مخته لاړ شي څومره اندازه چې تاسې وګورئ چې دا غاړې څنګه شوې بلر شوې. وګوره تقریبا ما ته خو 2.9 دومره بالکل صحیح ښکاري. زه بیا به څنګه چلو کوي بیا به دلته وګوره تاسو سره دلته یو آیکن ده په دې ځای کې چې نوم یې څه ده نوم یې کریټ نیو فایل ان ایډجسټمنټ لیر آیکن. په دې ایډجسټمنټ لیر آیکن باندې به کلیک وکړئ چې ته به راشي دلته به راشي کرف به انتخاب کړئ. کرف چې تاسو انتخاب کړئ تاسو سره په کرف کې دوه شیونه موجود دي. یو چې دا شیډو ده او بل شی دی لایټس دي. دا ځای چې دا ځای زموږ شیډو ده او دا چې دا زموږ لایټس دي. زه څنګه کوم داسې راځم چې دا راځم دلته دا په دې مابین دروم او دې خوا نه راځم دا شیډو په دې مابین دروم. تاسې وګورئ د موږ تاسې دا کوم ګرافیک چې دا موږ تاسې ته ښکاري شي جوړ شي. خو ته کولی شي دا وګوره که غواړې شیډو کمه کې لایټ زیات کې دلته راشه په دې کرف باندې کلیک وکړه ډبل کلیک او ته کولی شي دا لایټس دې خوا راوړه شیډو پسې دې خوا راوړه. ته وګوره کولی شي ډارک
کې ایریا زیاته غواړې وګوره ډارک زیات راځي خو تقریبا څومره اندازه کې تاسو ته ښه ښکاري تر 50% تر دې ځایه پورې ما ته بالکل برابر ښکاري وګوره نو تاسې د دې لارې تاسې کولی شئ دا دوباره ریپیر کړئ وګوره موږ تاسو ته بالکل ډیټیلز ښکاري یو په یو زه اوس څنګه کوم اوس کولی شم ټیډوال باندې کلیک وکړم کنټرول ای سره دا مرج دا په یو لیر باندې موږ تاسې بدل کړ اوس څنګه کولی شئ تاسې داسې وکړئ راشئ که غواړئ چې دا پنځه یې وکړئ ماجیک اریزر ټول اریزر ای بل خپل هغه نه پریس کړئ کیبورډ نه او دلته چې دا ماجیک اریزر ټول هم شته دا بیک ګراوند اریزر هم شته دا بیک ګراوند اریزر باندې که تاسې کلیک وکړئ که نه او دلته دا وایټ کلر ورته انتخاب کړئ وګوره دا وایټ کلر به دا بالکل درنه الوځي لکه زه په دې وایټ کلر باندې داسې ګرځم او بس وایټ کلر نه اخوا دې خوا نه اوړم خالي دغه کوم د موږ تاسې په نامه باندې کې دا دی پلس آیکن دا به خالي تاسې په دې وایټ رنګ باندې ږدئ او وګوره که زه غلط کېدم نو د موږ هر څه څنګه کېږي خرابېږي بیا راشئ داسې وګوره 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 خو تاسې کوشش وکړئ چې یو وارې بیرونۍ سطحې تاسې واخلئ او بیا څنګه کوئ بیا راشئ تاسې داخل ته او زه به دلته راشم دا به دلته انتخاب کړم او زه راځم دلته دا وایټ دا ختم شو راځم دا وګوره چې زه هر یو باندې کلیک کوم په یو کلر به په یو دم باندې اخلي نو تاسې د دې لارې هم کولی شو بیا داسې چې موږ تاسې ماجیک اریزر ټول موږ سره شته ده چې کولی شو وایټ کلر د دې له لارې هم څنګه کړو ختم کړو نو دلته وګوره دلته موږ دې ځای کې هم دا وایټ کلر ختم کړه نو ځکه دا چې دا د هغې سره تړلی و نو کولی شو دې نه کنټرول شفټ زیډ نو دا وګوره یو کلیک سره دا ټول ختم نو غواړو چې دا پنځه سي وکړو پنځه لپاره چې بیک ګراوند ټرانسپرنټ وي داسې وکړئ د دې برش سایز لږ ذره کم کړئ او دلته راشئ دا ختم نو مونږ تاسې دا داسې دوباره ریپیر کولی شو وایټ کلر 1 by 1 لرې کولی شو ورنه وګوره خو د دې ځای نو دا وایټ کلر نه لرې کوي بس خالي دغه لرې کوي نو راشئ چې شته ایمیج فایل ته راشئ او دلته راشئ سیواز ته سیواز باندې سیو آن یور کمپیوټر او دلته به چې انتخاب کړئ دلته به راشئ داسې پنځه انتخاب کړئ تاسې چې کله پنځه انتخاب کړئ دلته به تاسې امارت هم د امارت نوم به ورکړئ خو داسې به وکړئ چې لږ ذره زیاتی به پکې راولي چې هغه نوم او دا نوم سره یو ځای نه شي لکه اسلامي به ورسره یو ځای کې سیو باندې به کلیک وکړئ موږ به ورته وایو چې بالکل لارج فایل راته سیو کړه موږ تاسې فایل سیو شو زه راځم چې شته زه غواړم دلته خپل هغه کوم فایل چې د امارت اسلامي په نامه باندې وګوره دا موږ سیو کړی اوس څنګه کوم زه دلته راځم رایټ کلیک او پراپرټیز کې د وګوره 344 کې بي دا موږ غواړو کولی شئ تاسې دلته هغه ته راشئ دا ورډ پروګرام ته ورډ پروګرام ته تاسې راشئ دلته وګورئ موږ تاسې کولی شو دې نه استفاده وکړو دا وګوره زه دلته راځم ورډ پروګرام دا وګوره دا د موږ تاسې چې دا لوګو شوه په دې کلیک فارمیټ او چې شی رب ټیکس او ترو او دا وګوره بس داسې په یو بغل کې ولګوو بیخي ښه صحیح لوګو ده انشاءالله چې دومره مشکل هم نه لري نو په دې طریقه باندې موږ تاسې کولی شو چې خرابه شوي لوګو یا ویکټور موږ تاسې دوباره څنګه کړو ریپیر کړو که چېرته مو ویډیو خوښه شوي پلیز لایک وکړئ او چینل در سره زموږ د یوټیوب سبسکرایب کړئ دا لا